خوست ولایت تجوید القرآن مدرسې له لوري د حسن القرأت نړیوال محفل جوړ شوی و چې د افغانستان د نوموتو قاریانو سروې رپکې د ګاونډي هیوادونو پاکستان او ایران څخه راغلي قاریانو هم ګډون کړی و د حسن قرأت سیالیو دغه نړیوال محفل ته د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی وویل چې مخکې مو په جنگ او جګړه فکر کول مګر اوس مهال مو ټول تمرکز د هیواد په بیا رغونه ده. اوس فکر دا سره چې موږ به څنګه جوړ شي څنګه به شي بس نه کله د سیاست کې خبرې زه وایم چې موږ لپاره دا یو بهترین فرصت دی چې دنیا تېرېدونکې ده ګټه یې نو چا کړې ده چې د الله تعالی دین ته یې خدمت کړی دی الله تعالی دین یې په ځان کې راوستلی دی بل ته یې ورکولی دی. نوموړي همدارا زیاته کړه چې 13 شل کلنه مبارزه او قربانۍ یې د یو بشپړ امنیت او حریت لپاره وي. د شل کلنۍ ادعا چې کومه وایه په بله معنا 15 کلنۍ بحراني جهادي حالات چې کوم وي د داسې ورځې لپاره هم دا قربانۍ ورکولی چې خدای پاک کامل حریت راولي ازادي راولي. دا په داسې حال کې ده چې څه باندې 2 کاله کېږي چې اسلامي امارت په افغانستان کې واک ته رسېدلی ده. دا منفضا خوره شوې او د جنگ په نامو تورې بلا له دې هېواده کډه کړې ده.